له څخه خبري سره زورای د خوست ولس بره ولسوالۍ د سره کلي او نکا کلي په سیمه کې د یو داسې پېښې رامنځته کېږي چې هغه په کتابو کې هم نه وي لیکل شوي چیز خوست ولس بره ولسوالۍ او د سره کلي او د نکا کلي په سیمه کې چې په دغه شپو کې دوې ډلې له منځه وړي دغه ډلې چې لومړی ډلې چې وه د مدرګي دي وه ډلې چې د برمې څانګ کې والې وه زه نه پوهېږم دغه ډلې به د چا لخوا برخله شوې وي او بیا د نکا کلي په سیمه کې روح حافظ صاحب د غریبون چې ډېر بیچاره خلک دي خدای نه به چا ورکړوي سمیغه چې کله نه کله شپې باندې خمر ووځي خو په دا شپه د خوند نه روتله خوبېولی شوی و خو زه وایم چې څوک چې خوبونه کوي هغه به نرنج ټونزګوي خو دغه ډلې چې د شپې لخوا برخله شوی و خو نوره ګډۍ له ور څخه وژغورل شوې سمیغ د غریبانو چې دا ډلې ته راغلل خدای د ډېر د خفګان له لاسه بیهوشه شولو مدرګه وایي چې زه به د دې ډلې له لاسه دوبۍ ته سفر وکوم لا تر اوسه زموږ کلي کې د رسول جان د ډلې چې په 2014 کال کې له منځه شوې وه خو اوس ډلې ډېرې ونښه شوي دي مخته به په پښتو ډېر جنګونه شول اوس په ډلې ډېر جنګونه کېږي اوسه د دې د ډلې په پړه چا په غاړه نه ده وخوستی ازادي راډیو مکتب ته خبره مې ډېر چک نه حقیقي دا ورو حقیقي څومره ولا حقیقي دماغ به حقیقي ته شګیرا هډیو نډانګ څومره څنګه حقیقي دا حقیقي چا ویلې چلکه خو نه دو څومره حقیقي دماغ حقیقي دا